دا ورو سوال کړی دی چې تقریبا وی یو 4 کاله کېږي چې ما واده کړی دی او زما 2 بچي دي او خرچه ما ښه برابر کړې ده په ښځه باندې په بچو باندې څومره چې زما طاقت و خو زما او د ښځې په منځ کې اتفاق نه راځي زمونږ مسلې ډېرې دي زمونږ جګړې ډېرې دي نو یو پیر داسې وچو وي زه ډېر زیات تنګ شوی وم او وی دې ښځې ما ته بدې ردې ووایي سپکې سپورې راته ووایي او چغې ووالې نو بس بیا زما دماغو کار نه دی کړی نو ما ولې یو ګزار ورکړو خو داسې ګزار چې هغې سره هغه زخمي شوې نه ده خوږ شوې نه ده نو بیا ورته ما دا ووایي چې شکر وباسې چې وجلې مې نه یې او ښه چې زما غوسه ډېره نه وه ګنې ما وجلې نو هغې وی دا خبره زړه ته واچوله چې دا ته لکه ته ما یری چې زه به دې مړه کړم بس وی دا هغه ورځې نه بیا په مخه طلاق غواړي طلاق راکړه او طلاق خو زمونږ وی مسله نه برابري اخره کې موږ دا اتفاق وکړو چې یو څو ورځې به دا ژوند د یو بل نه جدا تېر کړو دا به لاړې چې خپل پلار کره و زه به دلته یم نو په دغه باندې اتفاق وشو او چې کور ته زه واپس رالم نو هغه بچي مې زما نه بولي دي ټولې بولي دي او ما نه تپوس کړی دی او نه یې څه ویلي سوال اوس دا دی یو سوال دا دی چې د دې ښځې خرچه په ما باندې لازم ده او که نه ځکه چې دا بې اجازته دي چې د کور نه ووته ما ته یې نه ویلي چې زه اوس ځمه او نه یې دا ویلي چې بچي به وځمه خو موږ یو خبره داسې وکړه چې که داسې طریقه وکړو چې لږ لرې شو د یو بل نه نو سم خیال دی چې زه کور ته رالم دا وتې ده او بچي هم بولي دي نو د دې ښځې خرچه په ما لازم ده که نه یو ده دویمه ده چې دا چې ووته د کور نه دغه شان او ډېر وخت وشو موږ اوس میلاو شوي نه یو نو دا زما نه جدا شوه طلاق وشو که نه خلع شوه که نه شو الجواب اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زنانه له نه دي جایز چې د خاوند د کور نه وځي مګر د هغه په اجازت سره یوې زنانه له هم دا نه دي جایز چې دا د خاوند د کور نه وځي بغیر د خاوند د اجازت نه که چېرته د هغه د اجازت نه بغیر وځي راوځي نو دې ته په عربۍ کې بیا هغه زنانه وایي ناشز یعنې د خاوند نافرماني کوونکې زنانه او هغه زنانه چې د خاوند خبره نه مني او نافرماني کوي د دې نفقه ساقطېږي خاوند باندې نه لازم چې به دې خرچه وکړي دا سزا ده د هغه زنانه دپاره کومه زنانه چې نه کومه زنانه چې نه چې کومه ښځه نافرماني یوازې دا نه ده چې د کور نه بې اجازته وځي دا سزا د هغه زنانه دپاره شوه چې هغه د خاوند نافرمانه ده خاوند باندې د دې نفقه دا لازم نه ده الا ده که په خېټه یې بچی نو بیا خو هغه جدا مسله ده ابې جدا مسله ده دا علم نه دی ګوره دا اکثر به تاسو اورېدلي د عوامو علم وي دریاب دی یقیني دا خبره ده که علم دریاب دی دا چې یو ټکی ته یاد کړو خوشحاله شي لکه اوس سړي دا خبره یاده کړه چې یو ښځه د نافرمانه ده په دې خرچه لازم نه ده دلته پکې استثنا شته چې الا ده چې په خېټه یې بچی څو پورې چې د علم صحیح جوور نه یې کړی که نه نه پوهېږي پرې دا خبره یاده کړي لکه یو خو سرسري مسلې دي سرسري مسلې خو سړی یادوي چې صحیح علم د ځان نه جوړول غواړي که نه نو دا ښه ډېر محنت غواړي مونږ لږ ساعت مخکې وو چې بغیر د خاوند د اجازت نه زنانه د کور نه وتی شي نشي وتی بعضو حالاتو کې وتی شي بعضو حالاتو کې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه وتی شي دا هم دقه مسله شوه چې ګوره علم دا نه چې ته یو مسله یاده کړه به خوشحاله چې موږ جینن دا مسله یاده کړه چې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی صبر لږ نوره مسله پکې هم شته وتی شي په یو څو حالاتو کې دا فایدې دپاره یاد کړئ چې کله اضطراري حالات دي فقها او علما هغې دپاره مثالونه بیانوي یو مثال لکه د داسې څه د اخیستو دپاره ووته چې هغه ضروري دی او لازم دی لکه د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي نو دلته خو اضطراري حالات دي دا به لازم دی دغه شي دپاره وځي
یا یو زنانه کور کې ناسته ده او یریږي چې د کور دا چت به راباندې بیا به دې هم کېنولي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي. چې دا مسله دې یاده کړي او ځان یې د مفتي جوړ کړی او ورځي کې دقیقه یو ټکی بیانې او نور د علم په خوا شانې تلاوي. کس ته ته وایي یاره زنانه باندې کور راولیدو وته نه شي وته د خاوند نه به اجازه تلي. چې د خاوند نه اجازه تلي غریبه به هغه دیوال سره او د هر څه سره لیو شوي ځمکې سره نو داسې ټیم کې وتی شي. یا یو زنانه په قاضي پسې ځي، مسله یې ده یو عالم او مفتي پسې ځي ولکه اوس د ښځې او د خاوند مسله ده او خاوند مثال کې بدتمیزه دی، بد اخلاقه دی، د دې ښځې حق نه ادا کوي او دا ښځه غواړي چې زه د خپله مسله چا له ویسم یا قاضي له ویسم. خاوند ورته اجازت ورکوي چې لاړ شه قاضي ته ووایه چې زه خیر دی لاړ شه هغه ته ووایه، نه ورکوي اجازت. داسې ټیم کې د زنانه بې اجازته هم د قاضي خواله تللی شي. داسې مثالونه دي. نو یو خو دا خبره شو. دویمه ده د یو زنانه د خاوند د کور نه وته صرف وته دلته نه د فسخ مسله راځي او نه د طلاق مسله راځي اگر که په کلونو دا بهاري د دې هېڅ اثر نشته په دې باندې. د طلاقو دا مسله خو هله راځي او د فسخ دا چې دا کله خاوند پکې قاضي پکې د هغوی د طرف نه خبره وشي بیا صحیح. اوس زنانه د مثال کې د خاوند نه خفه شوه د کور نه ووته بې اجازت طلاق شوه نه. که دا په کلونو هم بهري که نه خو دا د دې سړي په نکاح کې ده څو پورې چې د سړي طلاق نه یې ورکړي، څو پورې چې دې فسخه نه یې غوښتي چې ما له طلاق راکړه او خاوند پې موافق شوی او یا قاضي خواله تلي او قاضي مصلحت دې کې لیدلی او د قاضي د طرف نه طلاق ورکړی شوی. بعضو حالاتو کې داسې کېږي هلې کېږي نور داسې نه کېږي. نصیحت بیا زموږ د ورور ته دا دی چې ښځې خاوند له پکار چې له یو بل سره ښایسته ژوند تېروي او دا درته ووایم چې ګوره لکه کله به سړی اوږه کوزه وړي او کله به ښځه وړي. نه دا سړی پوره دی مکمل او نه دا ښځه پوره ده. زه دې بعضو سړو ته ډېر په تعجب کې شم لکه داسې ښځه غواړي چې هغه صحیح ویې چې دیندار او چې دنیوي سبق یې ویلی او چې ښه درنه پوښتنی او چې ښه دنګی او چې تکه سپینی او شینې سترګې او دی او دغه او مالدار او دیسي او دغه او دی به د 2 روپو نه وي دی د 2 روپو هم نه وي. مجلس کې بعض به داسې ویلي چې مجلس کې ورسره کېناسته ګراني دی د همیشه ژوند دپاره داسې غټ ډیمانډ لري. نو ورته وایه که زه دې بوځم دقې شان ښځې لره ته چې کومه یې ده ورته وایم چې ده سره ژوند تېروې بیا به دې څه کوي کمی منګ کې هم دی کمی هغو کې هم دی پوره هېڅوک نه دی یو سړی دی هغه به ښایسته وي ښځه کېدای شي بدرنګه وي کېدای شي ښځه ښایسته وي سړی بدرنګه وي سړی تعلیم یافته وي ښځه جاهله وي ښځه تعلیم یافته وي سړی جاهل وي سړي اخلاق ډېر ښه وي د ښځې هغه لږ کمزوري د ښځې هغه ډېر ښه د سړي هغه لږ کمزوري کله سړی کمزوری د ښځې هغه نفقه خرچه نشي پوره کولی او ښځه د هغه حقوق پوره ادا کوي. کله ښځه د بچو په تربیت کې لږه کمزوري، کله د مور پلار د خاوند د مور پلار په احترام کې لږه کمزوري شي. نو دا څه نه څه کمی خو به انسان کېږي که نه چې څوک خو پوره نشته که نه شتي پوره دا بس چې کله رادن نشي کور ته وایي نه منم لکه ښځه ورته وایي چې دا کمی نه منم نه داسې به د ځان نه یو دغه جوړ کړی نه منم نه ده ته به په تا کې څومره کمي دي څومره غلطیانې تا کړي دي او چې ته دې ښځې ته وایې منم نه. ګوره دا لازم به یو طرف ته کله اوږه دی کوزه وړي کله به هغه کوزه وړي نو دې سره به ګزاره صحیح ګزاره به رواني او داسې خو نه کېږي چې اوس ته بلکل دا غواړي چې داسې ښځه زما په کار دی چې هغه د مرګه پورې دقه شان نیغه رواني او داسې هم نشي کېدی چې یو ښځه دا وایي چې زما داسې خاوند په کار دی چې هغه د مرګه پورې داسې بلکل سټریټ نیغ رواني. انسانان دي د غلطیانې کېږي کمی زیاتې